دا فول پیکو جوړوم د دې سیټینګ اوس تاسو ته پوره ښیم. دا چې د غټو پر تار دی دا چې دا مونږ نارمل ساتو. دا د وړوکي لو پر تار دی دا به مونږ ټیټ ساتو. دا دوه چې د ستنو تارونه دي دا مونږ نارمل ساتو. دې پیکو چې دا بالکل صحیح او صفایي سره راځي. دې ګورئ دا چې دا ګوره دا دویم نمبر تار ورته ټیټ کړي. کوم تار یې راوباسئ هغه پرې ټیټ کړئ. ډیزاین ډېر زیات صفایي سره راځي. خیر ہے ډیزاین دی کټوار پکې وکړلېږه ویډیو ختم کړه. دا کوم یو دی دا کټور پیکو ده. دا ګوره دې ته به دا لاندې تار وباسئ. کټور ته به دا تار کټ کوئ دلته نه، یعنې کټور به ستاسو بالکل صفایي سره یو شانتې به بالکل څنګه تاسو غواړئ. بس دا